بلکې د بعضو خو په تاریخ کې دومره غټې بنډلې چاپ کړي دي وی امام صاحب چې دی امام ابو حنیفه رحمه الله 40 کاله د ماسختن پاودس باندې د سحر مونږ کړي د صحیح عقل نه مني او چې عقل بیماری به مني صحیح عقل نه مني ابو لزم یو غټ مولا ولید او دا مسله بیانوله بیان کو او ځان ته سوي لکه دسی دومره دروغ هو چې وسته به کنټرول کی به ول سپرتو خو به جوړ کیږي او د دې به سپرتو جوړه سلوخ کاله او د شوی نه سلوخ کاله کورواله نه کړي سلوخ کاله یعنی اس قضای حاجت ته لغزر نه دی شي په دغه ځای وشي ځکه یو کس ما سره پیر ملو شو ما ته وی د امام سے فضیلت خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی به کوم ځای کې بیان کړی وی دا امام اعظم نوم ولا پیغمبر یې خو دی یو او دویمه ده چې امام صاحب تلو مکی ته عمرې له او الته پتن چې سور زیاده کړی چې دومره وو خو الته یو دسمات یې نو کړی تر دې چې واپس به عراق ته لاړ خو دسمات یې ونه کو ځکه چې دلته کعبه نو ګوره وې څومره اوچت انسانونو دا هغه خلک دي چې د امام صاحب خیر خوا نه دي بلکې امام صاحب که ژوندی وی که نه دوی د چل خو چې خمقلانو تاسو به دا خبرې کوئ په مکه کې په حرم مکی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس ماته کړي صحابه کرامو کړي د دې څنګه غوړه مخ کې زی دې نه کوي بل دومره اودس ماته شو کنټرول کولای شي سلويخ کاله د مسوتن په اودس باندې سحر مونږ کول دا منلو خبره چرته خو د امام صاحب په سلويخ کاله کې شپې ود شوی کنه چرته ود شوی کنه به چرته خو د خیر سره کورواله کړي بچی اشتي بچی بيدایشي نه وي دا دغه فضیلت به بس وي ظالمان وی امام صاحب په کعبه کې دنه قران ختم کړي ناول په یو خپل ولاړو 15 سپاری وي بیا په بل خپل ولاړو 15 سپاری وي دا اوس تاسو پرشته وای دا د امام صاحب صفت ته ک بدی بیانول دا بدی بیانول یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ ته ګوره صحابه کرام او بخ خشوع پاجزی سره جړه به کوله موږ به کو یو آیت به بار بار پکې وي امام صاحب یو خپل چې تکړه د ولاړ د عقل منی چې امام صاحب بدی چر کړی چرته زینکو زه ګلانګر بنده دا چل نکو دا منځ پر ټولی او کله بدی شي دي کیږي کله بدی شي کیږي دغه دولت مو په دې کې هغه 15 سپاری پوره کړي بیا 15 دا دروغ دي چې اسمانه پوری راشي تب کتابونو کې دي هغه د عوامو د پاره دي عوامو د پاره دا وی چې خپل اند کې د سلیم لړ نموز دي مات شو امام سی یو خپل چې د کړي د 15 سپارو څه سوچو کې لکه بیا موږ ته دا وګوره دا اوس ما تاسو دا خبري ووري یعنی ما په امام سی په څو کله ته وي بلکې زه خو دغه په دفاع کې لګیم چې الله بندګانو هغه دې سړی نو چې دا چلو نه کول او دا کم چې وي چې موږ د امام سی په لار روانو دوی خطرې باغه پورې نو دا قصې باغه به جوړې کړې الله نه یې را پکار ده دا قیامت پرز بر دې خبرو جواب ورکوم د الله په مخ کې چې تویلی چې پلانې امام سی دې سو پلانې دي امام سی وي خضر علیہ السلام وي د امام سی قبر له ټول ته علم طلب کو خضر علیہ السلام د چانه علم زده کړي د امام سی د قبر ده و دې خبر ته سوچو کې څومره بے ادبی ده خضر علیہ السلام هیڅ خبر نه دغه بے ادبی کوا د خضر علیہ السلام بے ادبی ده کوا او کو د خلیل دی وستو چې دا قصه درود وګوره موږ وایو چې وابیان په امامانو پورې ختی دي غوایو چې دا بے ادب دي دی امامان نه مني والله لازم ک په دې طریقې ومنه خصفا ما
قسم په مخرم والله العظیم کدیسی ومنم چې امام سے په یو خو نه پینځل شي پاره یو بل خو پینځل شي او قسم په مخرم کوي ومنم چې امام سید بسلوخ کاله په یو دس باندې وزره کوي او به دې هغه قبر له خضر علیه السلام راځي هغه خضر چې موسی علیه السلام سفرګو دا خواله ورغه دغه نه د خبرې زده کولې اگر هغه د امام صاحب قبر ته ناشته خضر علیه السلام چې علم زده کوو ولې ژوندې د اوسه پوره زده کوو د رسول الله نه ورنه زده کوو دغه په وخت کې و بیا کنه د ابوبکر صدیق نه به زده کړي د عمر نه به زده کړي د عثمان رضی الله عنه مجمع بده خبرې جوړې کړې درو او دا د امام صاحب وي موږ صفاتونه کو خچ دا قصه وکي هغه مولوی صاحب چې کله دا وي د سپینګیرو سره خوا کې نه شو په دې ویډیو کې کړو دا جړل یو پکې د سنشتي علی سمینکم رجل الرشید چې خلکو په تاسو کې خيار سره نشي چې را پاسي مولوی صاحب اتکمي بندلې چاپ کې سلويخ کله یو دس خو دې مولیانو زمون په دې عقل باندې پړی راخو دي تړلې ټالي وتا چولې اوله خبردار چې د امام صاحب نه علاوه بل چا نوم نه لري د ټاله او د ټول لګټه چولې دوی مده ک په دین څوک پوي هغه امام صاحب پویدو نو راسي مولیان تیر شي درې مده سابيق سے په دین کې ګیرس پیره شوی دغه خلاف پچرته نه کې سلورم علاقی مولا خو علاقی مولا دی پینځم به پختن مولا دی او به دې سيزه نو دومره ټالي وته ور چولې دي زم دي دماغ وته چې موږ دغه شامولې سم ته ګورو دغه شان نیغ او غوي و امام صاحب سلويخ کاله په یو د سره موږ کړم په جړا شو د ټالي پرتی دی خو بهر ته چروږي بهر ته جره سره راوځي ته هغه نه دی زموږ کلیوان کمو انا محمد او شي چلې ولولي غیر ماشاءالله دوه بتونه غو د سینماتي ته د ویل کې درو جنا دوه بتونه د سینماتي اچھا امام سی مبارک د خبرو کې دومره ټالی زمون دي دماغ تور چوری چې د بیا د ټالی نه کولوي اچھا عام وته چې درو ځنه ودانه منلو خبره نو د امامانو سره محبت او د دیندار خلکو سره محبت دا هم د شریعت په حدود کې دنه کې دا وزیر امام سی مقلدین دا چل نه کړي د امام شافعي چې کوم مقلدین دا غوند امام شافعي مبارک دي قصې جوړې کړي د امام مالک مقلدین هغه مبارک جوړې کړي او د سيزه دا تقلید اعما چې کوم ضروري تقلید کول د دې نقصانات بیا لازم دا قصې جوړه یو کتاب کې لیکلي دي و امام صاحب چې دینو سل پیری الله په خوب کې لیدل سل پیری الله په خوب کې لیدل دا قسمه قصې د الف معاشره کې پیدا کیږي چې کله سړی دی سړی مبارک غلو کی او الله چې کوم مقام ورکړي دا غیر ول زیات ورکړي نو افراط او تفریط نه ځان ساتي د نیکانو خلکو سره محبت کوي خو د شریعت په حدودو کې دنه